چې خار کې روان دے خلق ورپسې دے منډي کې لیونی د مټ نه راونیو او په وکی ورته سوي چې وکی ورته سوي لیونی ټیک ټاک شو بالکل برابر نور شور جوړ شو چې عبد الله ابن مسعود پیدائشی لیونی و داغه په وکی سوي هغه برابر شو روغ رمټ شو خبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ ترا و رسول اللہ نبی کریم و ابن مسعود اے ابن مسعود دارا تو یا تعدد پا وقت سوئی جدا برابر شو دا خو پیداشی لے ونیو تاورت سشے ہوئی جدے روغ شو نو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوئی یا رسول اللہ نور میں سندی ویلی مادہ پلسمی سپاری دا سورة المومنون آخری آیت نویل دی افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم تر آخرہ پوری ودایتنا میں ہوئی لیونے روغ شو نبی کریم و ابن مسعود واورا لو ان موقنا تا خود لیونی پوکی ہوئی لو ان موقنا کچر پوخ یقین والا پخ یقین والا دا آیتنا ہوئی او داغ پلارا کے غر راغلی رکاوٹ ورطا جوڑ شوی اللہ بد دی قرآن پا وجہ غر دا غزین لری کی دلار بصفا کی قرآن خلار صفا کی خصوص خبر دی ہم دقم راونی خبر دی استادی بس میں خپئی نکی لتی ہوئی تعویزو لی کئی استاد یم دغه تکار ویل سندل تعویز میخه تعویز غوغه تعویز پیسل تعویز زمون خواته یو هغه بس عجیب بدبخت هغه میخه هم په دینو په تعویز سنډا کول په خدای مثال قرآن دې نه پر راغله د غویانو خکرو ته لکوت ځړن کا تاسو آیا دین ګورئ او چې کله ونیولې شي نو خدای یو دے کہ یو آیت ویلو طاقت نہ لري ویلی نشي په خپل او ځکه زه خو په دې ملک ډېر وګرځیدم ځکه کله ګرځم نو په لارې وخاندم او ورته مې ملګری ته وی یو بورډ مې پڑھاو کو هغه بورډ باندې دې کړی چې سارے مسائل کا حل سارے مسائل کا حل وہی بورڈ دے ادھر سے بورڈ نے اکثر بورڈ مغ ملگری تویا سے منڈے وائے بس اس یو کار پاتے شوئے دی اغسر میں رازے ٹول اللہ تے یو خط ہولی کہ چا اللہ ستا ضرورت نہ دے پاتے شوئے اس مسئلے ٹولی کتے حل کی گی پا ہر گلے کسا کی یو پروت تیغوئے ہر سزار کون لا حول ولا قوت الا بالله خدای دعوی شروع کړي دا سوجه دا کله چې د الله د کتاب نه سره نه خبره ای کنه دوم په دغه شانتي چیزونو ورزي هغه هم د عزت اخلاص کی د مال نه هم خلاص کی د دولت نه هم خلاص کی الله دې موږ له قرآن قوت راکړي الله دې زمونږ په نسلونو کې د قرآن خادمان پیدا کړي او کو جون وفا وکړه بیا به ملاقات کیږي ګرمي هم ده تاسو هم ستړي ازم په سفر کې هم وسره لږه راورسېدم نو که ژوند وفا وکړه بیا به ملاقات کیږي آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یو دعا به وکړو آمین اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر حتى ترضى ولك الثناء حتى ترضى اللہ چکم کسان راغلی دی حاضری قبول کی مولا کریم پا جولائی کی رحمتون واجہ اللہ چالا سنا پورتا کری دی جولائی دی رحمتون ڈکی کی اللہ زمانہ حاجتون سر تکی اللہ منگا مچاتا محتاجہ کہ اللہ
موږ ستاسو در محتاج یو الله موږ بل چا په ټیټ نه کړي الله زموږ دستګيري وکي مالکا چې کوم شومانان راغلي ګډاګان راغلي الله ټول ته خیر او برکت ورکړي الله جوړه کې خیر او برکت واچي الله چاته د پروګرام تنظیم او انسرام کړل د دنیا او د آخرت برکت ورکړي سوالو کوي الله دې په عالم اسلام کې امن پیدا کړي الله دې بدامنی او خونریزي ختم کړي الله دې بدامنی ختم کړي الله دې د امن او خوشحالي راوړي الله دې په دې ملک پاکستان کې امن او خوشحالي راوړي الله دې خلکو غمونه په خادو بدل کړي خلکو پریشانای تکلیفونه پر راحتونو بدل کړي الله دې په دې ملک باندې خپل رحم وکړي اور الله دې د کفارو سازشونه ناکام کړي الله دې د مسلمانانو د جان مال عزت دین آبرو او د عزت حفاظت وکړي وصلی الله تعالی علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه